عاملات په تلوار کو ځان می اخلاص نو چل یو من علم سره به لس من عقل زده کوي. زما په خبرو پوهېږئ طالبان واورئ تاسو وطن ته راشئ که نه یو لوی امام جوړه کړي د مولانا هغه صحیح مشن او هغه د قرآن او د صحیح حدیث صحیح خدمت شو ستاسو بعضې طالبانو د لاسه وران شوی و او بدنام شوی و. یعنې هغسې ما خو درته مونږ په اسلام ځان ساتلی دی هغه په اسلام ځان قربان کړی و. زما په خبرو پوهېږئ که نه نو اول بدل چل زده کوي. به دا یو خبره واورئ یو طالب استاد سره چې علم وکړو اجازت یې غوښتې ویل بچیه یو کال پاتې شه چې لږه قلم زده کړي تش په ضربه ضربو باندې کار نه کېږي یا په قضیو یادولو باندې کار نه کېږي لږ هوښیار شه چې عقل هم زده کړي. ویل څه عقل زده کړه اصول مې وویل څه کم مې وویل قرآن مې وویل حدیث مې وویل به څه کړه به روان شو. په یو کلي ورغی چې کلي کې ګوري یو پیر دی چې په جومات کې غوا تړلې ده په جومات. اوس پاکستان کې خو د چې پیر نامه شي بلا دی ورکاله یا میا مونږ بالا مانا چې میا دی په دې دواړو لاسونو کې مرزان نیوي یو داسې دنګۍ 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 چې ستړی شي دا بل بیا دنګۍ دنګۍ ښځې والا راځي دمګری دی چې دا د ګردي غوث نسی دی په کابل کې به چېرته ګردي غوث زیارت تېر شوي چا ښځه چېرته په ما را پېښه شي هلته دوکان ته چې د ګردي غوث نسی دی دلته میا صاحب چېرته دی وایي مال ترورې ته خبره نه وي ویل نه مال دلته خو د آدم علیه السلام نسی ناست د پیغمبر نسی ویلا څوک دی مال زه ته د ګردي غوث نسی پکې ګرځي د پیغمبر نسی ناست راشه چې زه دې تم په دې قهر لګل زموږ ملک ما په خبرو پوهېږئ پیر دی او په جومات کې غوا تړلې ده دا و تاسو په شان صاحب په منبر ودرېدو ویل دا کافر دا مشرک دا مرتد د پیر مریدان پې راپاڅېدل مرګ له یې ووالوت ملا دا غاښونه اعتماد زمونږ پیر ته د مرتد او کافر وویل به دی په منډه تللی دی استاد ته کتابونه غورځولي وی دا د علم او دا توزه زما توبه دی ولې ویل حق مې وویل یو خدای راله ماته حق مې وویل ویل ما چې تا ته وایي چې عقل زده کړه او بیا زه خانه دې خرابه شه ما ته پرې کړی چې یو من علم سره لس من عقل پکار ایثار شله چې ایثار شو یو کال عقل ورته وښودو د تبلیغ چل یې ورته وښودو پیغمبرانه طرز و طریقه یې ورته ګوره ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. دا د څه په جواب کې دا آیات راغلی یهود ابراهیم علیه السلام ته څه ویلي كان ابراهیم یهودیا نصاراو څه ویلي كان نصرانیا ټیک قرآن راغی که نه ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. خدای په دې نه سخت جواب هم کولی شو کنه پاتې کې د پاس نه په قانون ویشتې شو کنه چې جواب څنګه راغی ټیک شو. یو کال پیغمبرانه تبلیغي طرز و طریقه زده کړه دا طالب زه بچی اوس هماغه جومات ته راغی غوا تړلې ده مریدان په منبر پاسېده ویرونو دا بزرګ دا ډېر نیک دا ډېر لوی ولی دا ډېر لوی بزرګ لکه زمونږ د پیرانو دا ورسونه یې صاحب او د خر مطلق عرس ته به راشي هغه نه به اولي او بزرګ جوړي د خر مطلق چې پیري او بزرګي خو پرېږده ولایت کې هغه انسان هم نه چې د چا په خپو کې 24 ګنټې خلکو سرونه ایښي او ښځې ورته په سجده پرتې وي او هغه ته یو لوی عالم راشي او خلقو ته وایي چې دا لوی ولي او لوی بزرګ زمونږ په دې ملک کې داسې نشته تاسو خیال راکړئ نو دی پاسېدی دا بزرګ دا ولي دا ډېر لوی سړی دی خو وروڼو یو خبره ده چې د ده د دې ګیرې په ویښتو کې دا اثر دی چې دا یو ویښته چا سره وي نو ټول عمر به نه مړ کېږي. مریدان خو یو جاهلان پیر ته راپاسېد چې صاحب اوس مونږ له ویښته راکړه دا پیرګیره به هم زما غوندې لګه وه داسې یو ویښته مریدان ډېر پاتې وو ګیره خلاصه یو څو ویښته پاتې شو چې پې ورته کړي دي خلاص مار ډبې ډوبې ډبې ډوبې چې مریدان ته پاسېده صاحب ګیره اوس ویښته یې را شو کول پیر څنګه داړې نیولې وې او مړ دم جو خپل یو دوه پردی چې تښتېدلی دی استاد له ورغی ویل څنګه چلو شو ویل داسې وشو ویل بچي زما چې درته وایي چې علم سره عقل پکار دی کار دې مو کو ځان دې هم بچ نو عزیزانو کار به هم کوئ او ځان به هم بچ کوئ د بدنامۍ اسباب دم دین له نه جوړوي. نن
که زمونږ د ملک دا پنځپیریت چې دی پنځم مذهب تصور شوی دی نو دا ستاسو طالبانو د غلطې پالیسي د وجې شوی کنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک چې کوم صحیح خدمت مولانا طاهر صاحب کړی دی شاید چې ډېر کم مدرسین دی وکړي د موجودیت حقیقت چې دنیا ته کم ده ښودلی دی شاید چې مثال به د پاکستان په مدرسینو کې نه عصمت د صحابه او صحابه معیار د حق دی دا حقیقت چې کوم د قوم ته ښودلی دی مثال به په مدرسینو کې نه تاسو پوه شوئ نو عزیزانو دا ځای د خدای پاک آباد لري او د مولانا صاحب په دې برخوردار دی هغه ټول برکات خدای پاک کی دي او هغه خدمت چې کوم د هغه نه خدای پاک اغستی و هغه د ده نه خدای والي خو علم سره سره نرمي ښه زده کول طریقه دا تبلیغي جماعت والا تاسو وګورئ که نه چې کنسل ورته وکړه غږ به نه کړي کنسل ورته بسترې ورته د جماعت نه بار وغورځوه غږ به نه کړي داسې طرز و طریقه اختیار کوي دعا وکړئ